vibration with Somo Surush Mohet. نن په مردان سیمه کې د پښتو نیوز دویمه سالګرا په ښه دومدام سره منع وکړلی شوه. چې پکې د مردان او د پیښور او د نورو سیمو سره تعلق لرونکي صحافیانو، فنکارانو، آل سویټس اینډ بیکرز اسوسییشن تنظیم ملګرو او د پښتو نیوز مینوالو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. نن چې دا کوم پروګرام دلته کې راغونډه شوې ده دا د پښتو نیوز د دویمې سالګرې په سلسله کې ده. د پښتو نیوز چیف ایگزیکټیو جناب جاوید یوسفزی صاحب دلته موجود دی او زموږ د ډسټرکټ مردان نماینده ملک شاهزیب کوم چې تاسو ته وخت په وخت په فیسبوک وغیره باندې ډرامې، نیوز، ایوارډونه، سیاسي خبرونه، سپورټس، رنګارنګ پروګرامونه پیش کوي. یقینا د پښتو نیوز د چینل د نوم نه به تاسو ټول واقف یې. نن سبا دور چې دا چې د چینل او د پرنټ الکترونیک میډیا هم دور دی، خو ورسره د یوټیوب او د واتساپ د ټویټر د دې نن سبا دغه د سوشل میډیا چې ورته ویلی شي او د سوشل میډیا د افادیت نه انکار نشي کېدی. او دا خبره به تاسو سره شیر کوم چې اساسي هم ناست دي. زه چې 3 کاله مخکې امریکا ته لاړم نو هلته ما د خلکو ویل چې بهی دا نه وي چې ته کوم اخبار سره کار کوې. ما د ویل ستا خپل کوم چینل دی او د پښتو نیوز چې کوم نن دویمه کوم سالګره ده په دې باندې د پوره ټیم ته د زړه د کومې نه مبارکي پیش کوم. حقیقت دا دی چې شاهزیب د عمر نه ډېر کم دی خو په ټول پوره په دې په لحاظ سره دی چې نه صرف پښتو نیوز چې کوم دی په دې حوالې سره خپل کار ډېر شوق او ذوق او جذبې سره کوي. دې سره سره هغه اینکرم دی. استاسو چې کوم د شوبیز ملګري دي د دې کوریج ډېر بھرپور طریقې سره کوي. بلکې که زه دا ووایم چې دې وخت کې په مردان کې یو زمونږ ملګری بغدادي صاحب او دویم شاهزیب دوی چې کوم دي نو د شوبیز کوم خبرونه دي کوم راغلي هغې لپاره کار کوي. او یقینا زمونږ چې کوم ملګري کوم صحافیانو د شوبیز په حوالې سره ډېر خلو د زړه سره دا اعتراف کوم چې زمونږ ډېره کوتاهۍ او ډېره کمزورۍ شوي دي چې موږ هغه توجه د شوبیز نیوز ته د دې کوم سرګرمۍ دي د دې کوریج ته موږ نه دي ورکړی. نو دا کمې
شازیب په شکل کې موږ ګڼو چې دا پوره شوی دی. یو شعر آغاز کوم چې وایي ستاره مخه نه شازیبه ستاره مخه نه د حمایت معیار د مخه به درتلمه او ستاسو چم کې چې جومات دی زه به دغلته منځونو درتلمه او اشنا مې بې وفا شو جوړې بیا پې چا جادو کړی اشنا مې بې وفا شو جوړې بیا پې چا جادو کړی او زه به دغلته هندو له تعویضونو درتلمه. یو ورګې غوندې خاکره ماین کوي ما فني ده ځکه چې چونکې زما کرکټر داسې دی چې فني دی که نه نو رایاده شو ذهن له مې راله و یو کنجوس خان یو د هغه یو نوکري نوکر یې ګاډی سپا کوي نو چا څوک ورته ور وټکوي خان ورته وایي ته ورشه وګوره چې څوک دي پرې دروازه باندې نو چا نوکر یې لاړ شي نو د هغه خان د وړوکوالي ملګری راغلي نو نوکر یې واپس راشي خان ورته وایي څوک و وایي خان وایي ستا د وړوکوالي ملګری و وایي راته یې وایي چې خان ګاډی مې لږ پکار دی چېرته پکې ځمه وایي یاره داسې کار وکړه وایي ورته ووایه چې هغه په مصري خانه کې ولاړ دی او نری نری هوا ته وځي نو بس خان لاړ دغه شانې ورته ووي هغه نوکر لاړ دغه شانې ورته ووي نو په دې کې نوکر بیا ګاډی صفا کوي بیا چا ور وټکو نو خان ورته وایي ته ورشه وګوره چې بیا په ګیټ باندې څوک دي نو چې نوکر یې لاړ نو واپس راغی خان لا خان ورته وایي څوک وایي خان وایي ډېره ښکلې جینۍ وه ښه وایي څه وي وایي ستا تپوس یې کوو خان وایي نه ما وایي تا ورته څه وي وایي ما ورته وایي چې ګیراج کې ولاړ دی او نری نری هوا ته وځي. چینل حوالې سره به دوستانو ټوله نه ړومبی خو زه د پښتو نیوز چې څومره ټیم دی هغه کیمرې والا دي نور منډو ترړو والا دي یا د دې سپورټران یې دلته ناس موجوده کسان هغوی ټولو ته زه دا دویمه انیورسري چې کومه ده سالګیره ده د پښتو نیوز زه ټول ټیم ته مبارکباد پیش کوم چې د دې بیا مې یو ځل مبارک شي چې دومره یو ښه تقریب یې وکړو او مطلب دی دا ملګري ټول راغونډ شول کېناستل ملګرو خبرې خو ډېرې دي خو چونکې د وخت دغه هم دي او مشرانو تاسو په ترتیب په ټولو خبرو پوه کوئ نو کیدای شي زما خبرو ته ډېر ضرورت دی مختصر ټایم به ستاسو عالمه د نیوز حوالې سره چې کوم د شازیب صاحب کومې منډې تللې دي هغه تاسو هم ټولو کتلي موږ هم کتلي دي لکه یو خو داسې یو چینل وي چې هغه صرف یو شی کورج کوي نو مطلب دا واحد یو داسې چینل دی چې ما وکاته چې که د شوبز حوالې سره کوم ریپورټینګ وي هغه هم دوی ډېر ښه طریقې سره لیډ کوي هغې نه علاوه که د سیاست دغه طرف ته تاسو لاړ شئ هغه هم دی شي تاڼه تحصیل داسې د غریب سړي مدد یا نورې منډې ترړې نو زه د دې ډېر زه خو خپله ځاني پښتو نیوز سپورټ کوم بلکې زه خپله ځاني پښتون سپورټ کوم د پښتو نیوز ټول ټیم مشران او د هغې ملک شازیب دلته کې په دې غونډه کې راټول شو ډېرو قدرمندو عزتمندو ورونو دوستانو د شکریا ادا کوم د شازیب چې په دومره ښکلي تقریب کې چې نن دویمه سالګره ده د پښتو نیوز او په هغې کې زه هم راغوښتی یم او موږ تاسو نن د دې خوشحالۍ په موقع باندې یو ځای یو 2 کاله چې کوم دا دي په خپل محنت سره کامیابی حاصلې کړې دي او که کوم ښه پروګرامونه یې ورکړي دي کوم ښه نیوز نه خلک خبر کړی دی په هغې باندې دوی ستاینه کوم او دا تمه لرم چې په راتلونکي وخت کې به دوی نور هم خپل محنت زیات کړي او خلکو له به انټرټینمنټ په حواله باندې د نیوز په حواله باندې د هسټري په حواله باندې ښه پروګرامونه به د دې خپل پښتو نیوز نه ورکړي. په دې موقع ډسټرکټ مردان پخوانی ناظم اعلی حمایت معیار سینئر صحافی مسرت خان آسی سے ہدایت الرحمان ہوتی آل بیکرز ایسوسیشن ضلع مردان صدر تو خوگو بادشاہ حاجی غلام حبیب سالارزی حاجی سرزمین رستم بیکر صدر حاجی حیات جنرل سیکرٹری امین اللہ تختبائی بیکر صدر حاجی حسن جنرل سیکرٹری فرمان پشتو فلم ہنرمند کچکول خان ٹک ٹاک سٹار منجن ماما شاعر سردار غمجن نعمان فقیر صراف طارق مردانه او نور راغلو مینوالو د پښتو نیوز اینکر ملک شازیب او د هغوی ټیم ته د پښتو نیوز په 2 سالګرا مبارکبادي ورکړه.